یو ورور راته ویل وایي د دې ماشوم نوم هغه ابوذر و او دی په جلسه کې هغه پاپړ خرڅول. یعنی د ګل په شان ماشوم هم د باجوړ په دماکه کې شهید شو. ابوذر چې ځان یې په کم عمرۍ کې د غربت تودو څپېړو ته نیولی او د خپل وخت یو 2 ټیمه روټۍ هغه به پیدا کوله، هغه هم په هغه دماکه کې کم کې چې تقریبا څوک 40 او کم د نه شمېرلو دغه دی، خو زیاتتر خلک 80 کسان یادوي چې په دې کې هغه شهیدان کړی شوي دي. خو ابوذر ماشوم تاسو ته ښکاري ډیر زیات مشهور دی، په ټیک ټاک په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور شوی دی. خلک ډیر زیات پې خفه دي چې آیا ابوذر هغه غربت دونه راغستی و چې تقریبا 11 کاله عمر یې و او هغې د باجوړ په کومه جلسه چې وه هلته یې هغه پاپړ وړي و چې زما نه به څوک دا واخلي، زه به 1 روپۍ 2 نن وګټم، سیوا به وګټم، زه به کور ته لاړ شم، مور او پلار له به هغه څه خرچه ورکړم. خو د ابوذر ته دا پته نه وه چې آیا یو بدبخته انسان هغه به راځي او به داسې خودکش دماکه کوي او په هغې کې کومه زما د روزي چې دا زما کم د ګټې وټې کومه ذریعه چې ده او دا زه چې کم پیسې ګټم هغه به ما او نور کم خلک چې دی هغه وژني. ډېر زیات یو افسوسناک ډېر زیات د غم نه ډک کم خبر چې دی هغه دا دی چې ابوذر ماشوم هم په دې دماکه کې هغه شهید کړی شوی دی. بس الله تعالی دې زمونږ په پښتون قام باندې هغه رحم وکړي، ځکه چې څه روان دي دماکه په بل ځای کې ونه شوه خو ځي راځي او دلته په پښتون کله په سوات باجوړ مومند وزیرستان صرف او صرف بس دلته دهشتګردي او دلته دماکې او دلته بدامني که مونږ نور دنیا ته وګورو بیا خپل پاکستان کې نورو صوبو ته وګورو هلته دا قیسې نه کېږي، خو صرف او صرف کم د دهشتګردۍ بدامنۍ چې کم شکار دی نو هغه زمونږ بدبخته خیبر پښتونخوا ده چې داسې قسمه دهشتګردي پکې روانه ده. نو دغه لنډه شان ویډیو و انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.